ړانده اوسېدی نشي د لیدو وطن دی زما وطن د رنګینو وطن دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو جرنالیست سره عرض ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی د پروګرام کمرشل ټایم سره. دا وخت مونږ بالکل د پټاڼه بایپاس یونیورسيټي روډ باندې موجود یو. دلته کې ډېر ښایسته او ښکلی پارک جوړ شوی دی. یقینا چې ملکان خو د قدرتي حسن نه مالامال دی، خو دلته کې داسې کاروبارونه او داسې اپرچونټي راغلي دي چې د هغې سره د ملکان هغه حسن نور هم یو پدوه شوی دی. رایل فیملی پارک یقینا چې دا به تاسو کتلی او که چا نه کتلی په وړاندې ځل باندې، نو تاسو به ډېر زیات خوښ شي، ځکه چې دلته کومې جولې راغلي دي، دلته چې کوم انټرټینمنټ دپاره د ماشومانو دپاره د زنانو دپاره کوم څیزونه راغلي دي، نو یقینا چې د دې نه یو سړی راتلی شي او په پوره امن ماحول کې د سکیورټي دننه د دې ځای کې هغه خپل ساعت تېری کولی شي او دلته کې د صحت دپاره راتلی شي. د سیند غاړه ده او یو ډېر ښه ماحول دی او دلته چې کومې جولې راغلي دي د ماشومانو دپاره د زنانو دپاره یو ډېر ښه فیسیلیټیز ده. یقینا تاسو د خپل فیملی سره هم راتلی شئ او د دې ځای د دې ماحول او د دې ځای د دې موسم نه خوند اخیستی شئ. نو کتونکو ورځو او د دغه پارک دننه چې کوم سهولیات دي هغه تاسو ته ښیو، موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو زموږ پروګرام روان دی کمرشل ټایم او په رایل فیملی پارک تاڼه کې ولاړ یو. څه ملګري راغلي دي، ماشومانو مو سره دي. دې نه تپوس کوو چې یاره دلته چې دا کوم پارک جوړ شوی دی د دې په حواله باندې څه وایي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوم ځای نه راغلی ورور؟ موږ لوکل یو، لندن ډېر یو نږدې یو، تقریبا 3-4 کیلومتر کې دی او ډېر ښه تفریحي پارک دی او نږدې دی. راسي کم ځایونه دي چې زموږ په علاقو باندې نه ولو او خاص کر موږ د دې ملګرو ډېر شکرګزار یو چې دلته انویسټمنټ کړی دی او دا لوکل فیسیلیټي ورکړي دي. فیملیز ته ماشومان موږ راوستل په دې نږدې ځای کې موږ ته ډېره ښه تفریح میلاو شوه، خاص کر ماشومان دپاره. او نن سنډې وه، موږ هماسې فري راووتو. نو ډېر ښه ځای دی او ډېر زبردست فیسیلیټیز دي، خاص کر ماشومان د فیملی لپاره هم ډېر زبردست. پارک خو ډېر مزیدار جوړ کړی ماشاءالله، هر چا چې جوړ کړی ډېر ښه جوړ کړی دی او بل دا د فیملی دپاره ځای ډېر مزیدار جوړ کړی. بل دا سکیورټي چې کومه ده نو دا هم مونږ ولیده چې لکه وداوټ فیملی هغه ایریا ته څوک نه پرېږدي که نه. دا ډېر ښه خبره ده او د انټرټینمنټ دپاره ډېر ښه ځای دی. لکه د سړی راشي او هغه دته څه کمی محسوس نه کړي. نو انشاءالله هغې طرف ته روان یو او ستاسو په تعاون سره به ورځ په ورځ مخې ته د تلو کوشش کوو او روان یو د خیره سره. تاسو چې راځئ د هرې پیر نه بلې پیر نه راځئ نو په پارک کې به تاسو امپرومنټ محسوسوئ. ګرانو کتونکو دا په زلمین روډ چې تاسو سره د فیملی پارک په حواله باندې، د فیملی ډیز په حواله باندې، د سکولونو د پیکیج په حواله باندې او د امپرومنټ په حواله باندې خبرې وکړې. یقینا چې دا فیملی پارک رایل فیملی پارک چې د کله نه جوړ شوی دی نو په دې کې لګیا دی جدت سره ورسته ورته په دې کې امپرومنټ کېږي، په دې کې نوې نوې سیسټمې راځي او امید دی چې نو بالکل که تاسو راتلل غواړئ، څوک د فیملی سره راتلل غواړي، څوک سکولونو والا ماشومان راوستل غواړي، نو په پټاڼه بایپاس روډ باندې یونیورسيټي ته چې کوم روډ تللی دی
برانچ روډ دغه سره بالکل په د فل سره جوخ رائل فیملی پارک دی او د دې یقینا د لوکیشن تاسو د کیمرې په سکرین باندې نه د سین غاړه د ډېر ښکلی ماحول دی او پورم نه ماحول دی سکیورټي وایز سره هم ډېر ښه سکیورټي هم دلته کې یعنی یو سړی راتلی شي او پورم نه پرسکون د خپل فیملی سره د خپل ماشومانو سره دلته کې سات تیرې کولی شي. ګرانو کتونکو زموږ پروګرام کمرشل ټایم دا وخت پای ته رسي جنرالي سره ستاسو نه اجازه غواړي تر بل پروګرام پورې خاده و آباد اوسئ د الله په امان.